ځینې خلک د معدې مشکل لري خو دواګانې ډېر استعمالوي او دواګانې خوري هم خو درد د معدې همداسې شکایت کوي لري یې. نو دا د معدې شاته یو بله عضو ده هغې ته پنکراس وایي. ځینې وختونه خلک متوجه نه وي دغه د پنکراس مشکلات موجود وي. نو د دې په اساس موږ دغه معاینې ورته وکړې او د معدې نه بلکې د پنکراس مشکل پکې راووتل او دغه مشکل اکثره خلک لري. نو زه غواړم چې دغه ستاسو د مریض مشکل خلکو ته م ووایم چې دوی د دغسې مشکل په اړه له وخت نه مخکې خبر وي او دغسې دردونه دوی ورته متوجه وي. دوستانو یو ځل بیا هم سلامونه ومنئ. زیاتره خلک د معدې مشکلات لري، دردونه احساسوي د معدې په برخه کې، ولې دوی سره له دې چې دواګانې استعمالوي بیا هم دوی د درد احساس کوي. د دوی درد د معدې سوزش یا دردونه د معدې پړسوب نه ښه کېږي. هغه وجه دا وي چې د معدې شاته یوه بله عضو ده چې هغې ته پنکراس ویلی کېږي. اکثره وختونه چې د زیاتره خلکو د معدې مشکل ښه کېږي نه کیدای شي یو مریض د پنکراس مشکل ولري. پنکراس دا وظیفه لري چې زموږ تاسو په غذا کې مختلف مواد هضم کړي. د هضمي جوس په نوم یو قسم مواد ازادوي کولمو ته، معدې ته او هضم رامنځته کېږي. کله چې د دې عضو د پنکراس التهاب رامنځته شي د معدې په برخه کې مریض شدید دردونه احساسوي او هغه د معدې د دواګانو سره نه ښه کېږي. او کله چې مریض راځي او موږ ورته د پنکراس اړوند معاینات اجرا کوو نو د پنکراس مشکل پکې راوځي او هماغه دوا چې ورته ورکولی کېږي د خوراک نه پرهیز ورکولی کېږي هغه د مریض مشکلات ښه کېږي. نو باید موږ تاسو ټول متوجه وو هم په کورونو کې هم په کلینیکونو کې چې زیاتره دردونه د معدې په برخه کې چې پیدا کېږي وجه یې د معدې زخم نه بلکې د پنکراس مشکلات وي چې همدغسې دردونه پکې رامنځته کېږي خو د دواګانو سره چې د معدې په خاطر استعمالیږي ځواب نه ورکوي. هغه وجه دا وي چې د پنکراس التهاب موجود وي او باید د هغې پر وخت تشخیص وشي او پر وخت ډاکټر ته تشریف یوړی شي. ډېره مننه.